زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم. ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل. په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو. چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله. په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی. یو ځل یو کلي ته خولې خولې ورننوتم. دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدوله مې د سر سورې پیدا نه کړلو. د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم. د یوې ګورې اونې سوري لاندې ودرېدم. یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړ راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه. چې کټ ته کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو ده یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویې لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه. دغه زلمی زما نه عمر کې بس لږ کشر و. هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته. دغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ. داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده. ځکه له پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو. دا په اور نه وه دا د چا په اسویلو پخه وه. زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړ ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه ویې نه زموږ په کور کې اورندار ده. زما په سره ګرمۍ کې چې د اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې اورندار په لاس وي. او بیا چې ژمي شي یخني راشي او پومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې اورندار په لاس وي. وجود مې وبوږنېده. بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې. وجود مې وبوږنېده. بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې. د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو. زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل. زما رور مړ شو. فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو او یا به راله خور راکوې. هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم. هغه پښتون و پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم. ما به تې 2 نوړی یا 3 نوړی خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې. د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونې شانواز راته او دا یې ویل خان او مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې په سپو مینه زرې خورې رې کړمه.